د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. پام راګرځوم د نن مهمو وروستیو خبرونو ته. پاکستان وایي طالب قومندان د ټي ټي پي ملاتړ کوي، که طالبان اقدام ونه کړي نو خپله ورباندې حمله کوو. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان سکزي ویلي که افغان طالبان په افغانستان کې د پاکستاني وسلوالو د فعالیتونو مخه ونه نیسي، پاکستان به د ترهګرو تر پټنځایونو ولاړ شي او هغوی ته به عبرت ورکړي. هغه وویل چې د ترهګرو او د هغو د ملاتړو جرم د پاکستان لپاره یو دی. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې سکزي په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په اړه د طالبانو پر بې تفاوتۍ سخته نیوکه وکړه او دغې ډلې ته یې ګواښ وکړ. هغه وویل چې افغان طالبانو د دې پر ځای چې د ترهګرۍ مخه ونیسي، وسلوالو ته پټنځایونه او پرمختللې وسلې ورکړي دي. نوموړي زیاته کړه چې داسې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي چې پکې لیدل کېږي د افغان طالبانو یو شمېر قومندانان د ټي ټي پي کسانو ته وسلې ورکوي او ورسره نږدې اړیکې لري. افغان طالبان په وار تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو پر وړاندې د اقدام غوښتنه رد کړې ده او د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د پاکستان د داخلي ستونزو له امله ګڼلې ده. مجاهد وايي پاکستان تر اوسه څه باندې 4 لکه افغانان اخراج کړي دي. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو له پیل راهیسې څه باندې 4 لکه افغانان اخراج شوي دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره د راستنو شویو کسانو دغه شمیر شریک کړی دی. د هغه په خبره ګڼ شمیر دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستول شوي دي. خبر کې راغلی د پاکستان پولیس د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې کور په کور ګرځي او له کډوالو د هغو د اسنادو په اړه پوښتنې ګروېږنې کوي. که څه هم د پاکستان لنډمهالي حکومت ویلي چې یوازې څه باندې 18 لکه یې بې اسناده افغانان کډوال له هغه هېواده باسي، خو ګڼو افغانانو شکایتونه کړي چې د اوسېدو له اسنادو سره پر پوله را اړول کیږي. کاکړ وایي که پاکستان د داعش ملاتړ وکړي د طالبانو غبرګون به څه وي. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر ټي ټي پي او افغان طالبانو اړیکو ته په اشارې سره وایي چې که چیرې پاکستان د داعش او یا ورته نورو وسلوالو ډلو ملاتړ وکړي نو د طالبانو او افغانانو غبرګون او رویه به له پاکستان سره څه ډول وي. نوموړي له جیونو سره په مرکه کې ویلي چې افغان طالبان ښه پوهېږي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د دغه هېواد پر ضد له کومه ځایه عملیات کوي. کاکړ زیاته کړه که چیرې پاکستان د داعش ملاتړ وکړي او هغوی هلته لاړ شي، په کابل کې چاودنې وکړي، نو بیا به د طالبانو او افغانانو رویه د پاکستان په اړه څه ډول وي. نوموړي ویلي چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې له افغانستانه څخه یو شمېر خلک راځي او په پاکستان کې چاودنې کوي او خلک وژني، ښایي تر یوه حده وزغمل شي، خو که چیرې له حده واوړي نو بیا خو یې په اړه تصمیم نیول پکار دي. شنونکي وایي دا څه نوې خبره نه ده، پاکستان د کلونو راهیسې د داعش ملاتړ کوي. بورل وایي د فلسطیني دولت جوړېدل د اسرائیل امنیت لپاره د تضمین تر ټولو غوره لار ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل دوشنبه د نومبر 20 د لړم 9 نیټه وویل چې د اسرائیل د امنیت لپاره د تضمین تر ټولو غوره لار د فلسطیني دولت جوړېدل دي. ښاغلي بورل دا څرګندونې د اروپایي اتحادیې د 20 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د ویډیو کانفرانس د لارې په ملاقات کې وروسته تر هغې وکړلې چې د اسرائیل حماس د جګړې پیل کېدو څخه وروسته منځني ختیځ ته په سفر تللی و. د اروپایي اتحادیې د جګپوړي ډیپلومات وویل چې منځني ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې په خبرو او ملاقاتونو کې اساسي سیاسي نتیجې ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه زه فکر کوم د اسرائیل د امنیت لپاره تر ټولو غوره ضمانت د فلسطین دولت جوړېدل دي. ښاغلي بورل په دې هم ټینګار وکړ چې د حماس سره د جګړې پای ته رسېدو وروسته د غزې کنټرول باید د اسرائیل سره نه وي، بلکې دا خاوره د فلسطین ادارې ته وسپارل شي. داوړ وایي د پاکستان سترې محکمې د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې غور کوي. د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې ده چې له دې هېواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي دیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د سترې محکمې له قاضي یحیی اپریدي سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شوه او سترې محکمې د دوی دعوې په اړه د بحث ژمنه وکړه. پاکستاني رسنیو هم د نامعلومو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی، خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. ترکیې 806 ناقانونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته رالیږلي دي.
د ترکیې حکومت اعلان کړی چې 826 تنه افغان کډوال یې د استوګنې له رسمي اسنادو پرته له هیواده ایستلي دي. دغه پناه غوښتونکي له نیول کېدو وروسته په 4 الوتنو کې بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. ترکیې ویلي چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو بهیر ته به دوام ورکړي. تر دې مخکې د ترکیې حکومت اعلان کړی و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دغه هیواد له بېلابېلو ښارونو څخه 22,615 کډوال چې د اوسېدو رسمي اسناد یې نه لرل نیولي او بیرته یې افغانستان ته لیږلي دي. ملګرو ملتونو د ستنېدونکو افغان کډوالو لومړنیو اړتیاو لپاره 10 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د بشرپاله مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارټین کریفټس وایي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې 10 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. ښاغلي کریفټس د دوشنبې په ورځ ناوخته د نومبر 20 نیټه چې د لړم له 29 نیټې سره سمون خوري د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي د سپټمبر د میاشتې له نیمایي راهیسې له 300,000 څخه زیات افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ښاغلي کریفټس ویلي د سپټمبر له نیمایي راهیسې له 300,000 څخه زیات افغان کډوال د پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. ما د هغوی د لومړنیو بشري اړتیاوو د پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو له بودیجې څخه 10 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. اسرائیل او غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیاتو ته زور ورکړی. اسرائیلي سرتیرو د غزې د تړانګې په یو روغتون کې چې له تېرو څو اونیو راهیسې زرګونه ناروغان او بېځایه شوي کورنۍ پکې دیره دي او د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتې وکړې. په روغتون کې دننه یو روغتیا پال او د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اندونیزیا په نوم د روغتون پر دوهم پوړ یو توغندی ولګېد چې 12 کسان یې ووژل. دواړو سرچینو د دې برید پړه پر اسرائیل واچول، خو اسرائیل وایي چې روغتون یې په توغندي نه دی ویشتلی بلکې د هغو ډزو ځواب یې ویلی دی چې وسلوالو د روغتون له منځه پر اسرائیلي سرتیرو کولې. کرنډیکر وایي افغان کډوال خوندي سرپناه او خوندیتوب ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارلز دافیر کرنډیکر پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي خوښه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ او د کډوالۍ نړیوال سازمان هره ورځ زرګونه راستنو شویو افغانانو سره د خوړو، سرپناه او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. ښاغلي ډیکر لیکلي چې افغانستان ته ستانه شوي افغانان خوندي سرپناه، درناوي او خوندیتوب ته اړتیا لري. نوموړی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ او د کډوالۍ نړیوال سازمان له لوري په تورخم او سپین بولدک کې له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیایي خدمتونو ترڅنګ د لنډمهالي سرپناه او نغدي مرستې هم کوي. قدرمنو کتونکو دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا او نورو مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسو درنه حضور ته در حاضرېږم ټول الله مو سپارم د الله په امان.